چې پیدا یم د وحشت په زمانه کې چې پیدا یم د وحشت په زمانه کې او د داغونو شمیر مې نشته په سینه کې ډېر او خلک وایي دا سدی د ترقۍ ده څنګه یو منم چې یم په جیل خانه کې ډېر ښکلی ډېر ښکلی مننه جي او بله قطعه ده چې خپله ژبه کې لیک لوست نه کوي چې خپله ژبه کې لیک لوست نه کوي چې خپل تاریخ کلتور اتل هیر کړي چې خپله ژبه کې لیک لوست نه کوي چې خپل تاریخ کلتور اتل هیر کړي داسې قامونه مخ په وړاندې نه ځي چې ماضي هیره مستقبل هیر ډېر ښکلی ډېر او بله قطعه ده چې مننه خپله ژبه مې دستار د عظمتونو خپله ژبه مې دستار د عظمتونو او خپل کلتور مې د بابا د پټکي ول دی او روایات مې د اسلافو میراثه ده او ثقافت مې د ژوندون د لارې مل مننه جي خپله ژبه مې دستار د عظمتونو او خپل کلتور مې د بابا د پټکي ول دی او روایات مې د اسلافو میراثه ده او ثقافت مې د ژوندون د لارې مل دی او یو قطعه بله ده چې سختۍ د ژوندانو د عقل پوهې سرچشمه ده سختۍ د ژوندانو د عقل پوهې سرچشمه ده او شعور په بني آدم کې د علام سره راځي علام مصیبتونه د مصیبت جمع ده سختۍ د ژوندانه د عقل پوهې سرچشمه ده او شعور په بني آدم کې د علام سره راځي او د زړه سترګې رڼا شي چې مشکل در باندې راشي دا څوک وایي چې عقل د بادام سره راځي مننه جي او اوس سره یو نظم شریکومه د عنوان دی احد دی سرخط دی چې سمجوته به د ژوندون سره کوو سمجوته به د ژوندون سره کوو او دا تیارې به په رڼا کې بدلوو او ارزوګانو له به غسل ورکوو او حسرتونه به په څوري څملوو ارزوګانو له به غسل ورکوو او حسرتونه به په څوري څملوو خواهشات به په کمبل کې پټوو او زندگی به په هر حال کې تیروو او د ژوند سختې به پرون تندیز غمو د غم شپې به په تدبیر سبا کوو او رڼاګانې به تیارو کې بلوو او ارمانونو په زړه کې ګرځوو بېوسي به د دنیا نه پټوو او د لاسه به یو او بل له ورکوو او ضمیرونه په یو حال نه خرڅوو او خپل الله لره به هسکه غړی ځو او چې ژوندي یو موږ به مینه خوروو او د حق لاره کې به سر قربانوو